هغه ځای کې آیات شریف لیکل شوی الله تعالی فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي موږ هر شی د اوبو نه څه کړي ژوندي کړي دي. نو دې نه معلومیږي چې اوبه د ژوند له حیاتي مادو څخه ده. هغه شی دی هغه ماده ده چې له هغې څخه بغیر ژوند ناممکن دی. دغه ساحه چې تاسو وینئ د ننګرهار کې موقعیت لري کابل کیمپ په نام باندې. فکر کوم دغه ځای کې د زرو څخه زیات کورونه وو. بدبختانه دی د څښلو اوبه نه درلودلې. الحمدلله قمر بنسټ په هلو ځلو په کوشش باندې ستاسو ورونو مرسته وه چې دوی ته مو دلته ټانکۍ جوړه کړه او ورسره هغه ته تقریبا د 100 مترو په شاوخوا کې مو کویه ورته وه. سولر شیشې مو ورته واخیستلې تر څو پورې د کوهي نه اوبه پورته کړي ټانکۍ ته او ټانکۍ نه وروسته حتی الحمدلله 600 کورونه شاوخوا کې چې دې ټانکۍ څخه هر کور ته پایپ تللی دی. الله تعالی ورته او ستاسو په مرسته او امداد باندې دې ته د اوبو سیستم برابر کړ. ورونو قمر بنسټ همیش لپاره کوشش دا وي تر څو پورې اساسي کارونه وکړي بنیادي کارونه وکړي. که چېرته غواړئ جاري صداقت عملنامه کې ثبت کړي نو قمر بنسټ مو خدمت کې دی.